ولسمشر غني نن ورځ چیرته تللی و، څه یې وکړل او څه یې وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان محمد اشرف غني نن د کاپیسا ولایت د عمومي وضعیت د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر وکړ. په دې سفر کې له جمهور رئیس سره د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب، د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین ستر پاسوال عبدالصبور قانی او یو شمیر نورو لوړپوړو دولتي مقاماتو هم ملتیا کوله. د کاپیسا ولایت مرکز محمود راقي ته له رسېدو سره سم ملکي او نظامي مسؤلینو، مشرانو او په ملي شورا ولایتي شورا کې د هغه ولایت استازو جمهور رئیس غني ته ښه راغلاست ووایي او د یاد ولایت له والي او امنیتي مسؤلینو سره په امنیتي غونډه کې د کاپیسا عمومي امنیتي وضعیت وارزاوه او په دې برخه کې د هغوی د کړنو راپور واورېده. لومړی د کاپیسا والي عبداللطیف مراد د عمومي امنیتي وضعیت په دې ولایت کې د میشتو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو د مجرمینو د نیولو او کرونا وایرس سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې او ولسي پاڅون کوونکو ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. وروسته د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب خبرې وکړې او د دښمن د پلانونو د دفع کولو او د غیر مسؤلو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې په کاپیسا ولایت کې د میشتو امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې. د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال د کاپیسا د امنیت د تامین او جرمونو سره د مبارزې په اړه خبرې هم وکړې او د مجرمینو پیژندلو کې د خلکو مرسته مهمه وبلله. وروسته جمهور رئیس غني د هغوی د راپور او یادو وړاندیزونو تر اورېدو وروسته د کاپیسا له ملکي او نظامي مسؤلینو څخه وغوښتل چې د دې ولایت د وضعیت واضح تحلیل ولري تر څو له فرصتونو څخه اغېزناکه استفاده وشي. جمهور رئیس غني زیاته کړه هغه څه مو چې په ننګرهار ولایت کې د دښمن د پلانونو او تحرکاتو د دفع کولو لپاره وکړل، په کاپیسا ولایت کې هم هغو ته اړتیا لرو او باید په کاپیسا ولایت کې د طالبانو او نورو تروریستانو د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره اهداف وټاکل شي او لا زیاته همغږي رامنځته شي. جمهور رئیس غني د شهیدانو کورنیو ته د پاملرنې په اړه یادو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړې او وی ویل زموږ هدف د کاپیسا د ثبات تامین دی. خلکو ته باید یو ډول خدمات وړاندې شي چې خلک په نظام او مرکزي او ولایتي ادارو کې خپل ځان وویني. د هیواد جمهور رئیس غني ټینګار وکړ ولسي پاڅونونه د دې ډاډ ولري چې د هیواد امنیتي او دفاعي ستراتیژي نه جلا کېدونکې برخه ده. همداراز د ولسي تړون طرحه په ټولو ښارونو کې عملي کیږي او ولسوالۍ باید زموږ د قوت پر نقطې بدلې شي. لیدونکو په دې هیله چې د ولسمشر غني د نن ورځې د سفر جزئیات به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.